کوم سړی دا غواړي چې نرا باندې دی دنیا کې غمونه راشي او نرا باندې په هغه دنیا کې غمونه راشي، علامه په دې دنیا باندې غمونه نه وساتي او تکلیفونه نه د آخرت غمونو. که تاسو هم غواړئ چې مونږ هم په دې دنیا کې هم خوشحالي ترلاسه کړو او په آخرت کې هم خوشحالي مونږ ته الله راکړي، نو دا وظیفه تاسو د هایمه چې دا وظیفه تاسو کوئ، نو انشاءالله تاسو په دې دنیا کې هم خوشحاله او په آخرت کې به هم خوشحاله. خو تاسو به صرف ما سره یو دا کوئ چې دا ویډیو به ټول مسلمانانو ته رسوئ، ځکه زما صرف دا وس و چې دا ویډیو مې تاسو ته ورسوله، نو تاسو اوس نور مسلمانانو زړونو ته ورسوئ، ځکه هغوی به هم پیدا وشي. وایي چې یو مسلمان پیدا کېږي، د هغه لکه تا ته پته چې به یو مسلمان پیدا نه، نو هغه خامخا درسره شیر کوي، نو الله به تا خامخا کامیابوي. نو دا ویډیو تاسو وګورئ او خپل دوستانو سره خامخا شریکه کړئ چې ټول د دې نه خبر شي او ټول نن سبا که موږ وګورو ډېر زیات ټینشن دی، نو دغسې دا وظیفه تاسو کوئ چې دا ویډیو تاسو ګورئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي کوم مسلمان چې سبي مانځه نه پس دا آیات وزلوي او ماښام مانځه نه پس دا آیات وزلوي، الله پاک به د دنیا او د آخرت غمونه د انسان باندې نه راولي. ابو داود شریف په 3 جلد او په 501 مخ باندې دا حدیث مبارک راوړی دی چې سبي مانځه نه پس دا دعا وزله چا ویله او ماښام مانځه نه پس دا دعا وزله وویله، الله پاک به د انسان باندې نه د دنیا غمونه راولي او نه به ور باندې د آخرت غمونه راولي. ډېره فایدهمنه دعا ده. مونږ تاسو نن ټولو مسلمانانو منډه ترډه دې لپاره ده چې مونږ تاسو باندې الله پاک را مونږ تاسو ته اسانتیا او سکون او آرام الله پاک را راکا. نورونو سکون او آرام د الله رب العالمین په حکمونو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په طریقو کې دی. د الله د حکمونو د رسول الله مبارک طریقو نه یو طریقه دا ده چې سبي مانځه نه پس دا آیات څوک وزل وي او ماښام مانځه نه پس دا آیات وزل څوک وي، الله پاک به نه ور باندې د دنیا غمونه راولي او نه به ور باندې آخرت غمونه راولي. حسبي الله لا اله الا هو عليه توکلت وهو رب العرش العظیم.